معشوم بالغ شو اگر چې ګوره د معشومان مبارک دا مسله چې بلوغ ته نږدې شونه بیا په مور خپل روجي نيسي دو درې کاله مخ کې لسو کالو نه مخ کې پس عادت کول غواړي بچي چې دای د روجي سره عادت منشي ګوره وو کالو نه پس بچو ته به د مز حکم کې لسو کالو نه پس به کومز نه کوي نو وې او لسو کالو نه پس بیا د روجي ک فرض په نه د عادت جوړول پکار او که یو معشوم دی او د روجه نو او د فرض نیمه کې بالغ شو نو دا باقی مرز تر ماهام پوری بدل الله د حکم دی عزت او د احترام د وجه له سپوری نه اذا بلغ الصبي کله چې بالغ شي یو ولد او اسلم الکافر مسلمان شي کافر فی رمضان پر رمضان شریف کې امسکا نو روجه دی وساتی بقیت یومهما باقی رز د دواړو وصاما بعده او دین پس د دواړو روجی نسی ولم یقضیا او قضا بنرا ګرځي ما مغوا هغه چې تیر شوی دا اچ کمی تیر شوی دا غي قضا په دوی نشتا ځکه معشوم اهل نو او دا سوبیم اهل نو ومن اغمی غسوک چې بی خودی راوسته شو علیه پاغبان فی شهر رمضان په میاشت د رمضان کې نو لم یقضي اليوم الذي قضا د نرا ګرځي درځي هغه حدث فيه الاغماء چې په خشوي د پاغي کې بیهوشي ځکه په دغه غرض د پېشمنه کړي نیت کړي او به خود شو او په خلم لول چې دوايي ډاکټرانو نه ور کړي نو د غرض ک تر ماخامه به خدای کې 13 شو او د پېشمنه کړي نیت کړي نو دا روزه دو شو او باقی چې دې به خود د نو باقی روزي نه کی ځکه نیت نشته او بلا نیت عبادت نه کې اوسره دماغ د سم پښمنی د ترماخه مسنخ رغنیت نشته نټول لرزه نار تیرې که خروجه خونه د عبادت او عادت په منځ کې فرق راځي په نیت سره د عبادت او د عادت په منځ کې فرق راځي په نیت سره وقضوا ما بعده او قضا د وروړي دین رستو قضا د راړي دین رستو اس فرمای و اذا افاق المجنون او کله چې په خود شي لیونه فی بعد شهر رمضان په بعد میاشتې د رمضان کې یو سړی لیونه او د رمضان په میاشت کې سم شو دماغ وی کار شروع کو نو قضا دی رو ګرځي ما مدوا د تیر شو روزو منه ددنه چې کمی تیر شوی ددنه چې کمی روزي تیر شوی دي دا غیر سو کی یعنی قضا دی رو ګرځي اوس وی ودا حاضت المرأه او کله چې بیماری راشي ماهانه د یوې زنانا نو افطرت بس د دې روزه ماته شوا اگر کازان ل 15 منټه وخت پاتې یا ورته بس یو منټ پاتې وچری دی بیماری رااله نو د دې روزه ماته شوا او د دغه روزه د دې ونشو وقضت او دا به د دې روزي قضا را ګرځي د منځونو قضا په نشتا او د روزو قضا ده په دا به قضا را ګرځي رات طهارت کله چې پاک شي چې کله پاک شي بس قضا به غیر او ګرځي او قضا د لتی رشوا کله لگا تار را ګرځي او کنا یوونی و صبر کو بیا داسه ویرا قدم المسافر کله چې کور تراغ مسافر وطهرت الحائض او پاک شواغ حائض بیمار زنانا فی بعد النهار په بعد ورځ کې مسافرو نو دله خود سفر د وجه نه روزه خړل جایزو لیکن دې کلی لرو رسیدو خو نی مرز را د روزه پاتې یو زنانه د بیماری په حالت کې وا او د دې کوجا وا خو په نی مرز لا پاتې چې دا پاک شو نو امسکا روزه دی وساتی بقیت یومهما باقی رز دې دواړو اگر چې دا روزه دې حسابي کینا خود رمضان شریف او د الله او د رسول د حکم د احترام د وجنا د امساک کی دا یو مستحب غنته حکم دی ومن تسحر
او چا چې پښمنه کو او هو یظن او د ګمانو چې ان الفجر چې سبا لم یطلع را خطل نه او افطر یا روزه ماتا کا وهو یرا او د ګمان کول چې ان الشمس قد غربت چې نور به ډوب شوی او داغه نه پس پته ولګی دا چې دا خو پښمنه نو بلکې سبارا خطلو او دا د چې روزه ماتول نور پریوته نو بلکې نور لا ولاړو نو چون کې دل خطا واقع شو نو په د کفاره نشته خود دغه روزو قضا بشران راګرځي کوشه په خبره باندې ثم تبين او بیا ښکارا شو ان الفجر چې سبا قد ولا را خطل وان الشمس او نور لم تغرب دب شوه نو قدوا ذلك اليوم قضا د وروړي د دغه ورځي ولا کفاره علی او نشته د کفاره په باندې داول دې یعنی د خطا د وجه نه دا سکارو نو کفاره نشته او د دغه ورځو قضا برابر